بسم الله الرحمن الرحیم. د خبرونو سرټکی. خلکو ته د سم خدمت او زیربنایی پروژو پر پاملرنه د ریاست الوزرا اقتصادي مرستیال ټینګار. د افغانستان او ازبکستان د خصوصي سکتور ترمنځ د 112 میلیون ډالر په ارزښت د 10 همکاري او هوکړه لیکونو لاسلیک کېده. او په تیرو 4 ساعتونو کې د اسرایلي رژیم په بریدونو کې د 50 لبنانیانو وژل کېده. درې مهربان خدای په سپېڅلي نامه درنلیدونکو سلام د نن ورځ خبرونو ته ښه راغلاست. نن دوشنبې د غویي میاشتې 20 نیټه ده. زه زیم دا بشپړ خبرونه دي. ملا عبدالغني برادر اخوند د ریاست الوزرا اقتصادي مرستیال اروزګان ولایت ته د دهراود ولسوالۍ ته د خپل سفر پر مهال د 215 الباتر قلردو اړوند د راوهل والا قومندان او یاد ولسوالۍ له یو شمېر مسؤلینو سره لیدلې. د ملي دفاع وزارت وایي چې ملا عبدالغني برادر اخوند له ټولو مسؤلینو غوښتي چې په هر ډول شرایطو کې خلکو ته خدمت وکړي او د هغوی ستونزو ته پر وخت رسیدنه وکړي. د ریاست الوزرا اقتصادي مرستیال د دغه سفر پر مهال د ارزګان ولایت له مرکز څخه تر دهراود ولسوالۍ پورې د نښلونکي سړک د جوړېدو له چارو هم لیدنه کړې ده. د صنعت او سوداګرۍ وزارت وایي چې د افغانستان او ازبکستان د خصوصي سکتور د غړو ترمنځ د 112 میلیون ډالرو په ارزښت 10 همکاري هوکړه لیکونه لاسلیک شوي دي. د دغه وزارت په وینا یاد هوکړه لیکونه د سوداګریزو اړیکو د نښلولو په کنفرانس او د دواړو هیوادونو د حکومتي چارواکو د خصوصي سکتور د غړو ترمنځ په بلخ ولایت کې په ترسره شوو سوداګریزو غونډو کې لاسلیک شوي دي. همدارنګه د صنعت او سوداګرۍ وزارت زیاته کړې ده چې د ازبکستان د تولیداتو او محصولاتو نندارتون هم په مزار شریف کې پرانیستل شوی دی. بلند خبر کابل کې د جاپان سفارت وایي چې په 2022 زیږدیز کال د افغان محصلینو لپاره د میکس تحصیلي بورسونو پروګرام پیل شوی دی. د دې پروګرام له مخې افغانان کولی شي چې د ماستري او دکتورا برنامو د څیړنیزو محصلینو په توګه د جاپان په پوهنتونونو کې خپل غوښتنلیکونه واستوي. دغه سفارت له افغان محصلینو غوښتي چې د نورو معلوماتو او نوملیکنې له جزئیات لپاره میکس تحصیلي بنسټ ویبپاڼې ته مراجعه وکړي. او روسي خبره چې الجزیرې خبري شبکې د لبنان د روغتیا وزارت په حواله راپور ورکړی چې په 24 ساعتونو کې د اسرایلي رژیم د بریدونو له امله د 2 روغتیایي کارکوونکو په ګډون 50 لبنانیان وژل شوي دي. دا په داسې حال کې ده چې د تیرې مارچ میاشتې د 2 نیټې راپدې خوا پر لبنان د اسرایلي رژیم په ترسره شوي بریدونو کې 2886 تنه وژل شوي او زرګونه نور ټپیان شوي دي. ورته مهال ملګرو ملتونو سازمان ویلي چې په یاده موده کې د دغو بریدونو له امله لږ تر لږه 130 روغتیایي کارکوونکي وژل شوي او 230 نور ټپیان شوي دي. قدر ملیدونکو له ملتیا مو مننه. تر بیا ښه وخت او ښې چارې.